کېده بیرته کېده ته پرېږده وه زاهده ماړه دې غریبي چې چیش کې زړه نه هغه کېږي دا کتار کې کېده درشله بس ته یو بل هم کېده دی خوا ساده کول خبره شل پنځه شنو دی خوا بله دا هلته کېده اوس پکې ووهه که نه سره کانتا دا جواب دا دی پنځه لاس جوار دی ولې دام کې دی والا د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم هیله من یم چې روغ او جوړ ویاستئ هیوادنۍ مینې پر اساس عین د کابل د سو سره غلیو او دلته نو ملګریم سره راټول ک بندار مو ک ډاډم واچوله څجوار دلته موجودو او څجوار چې دین د ننګرهار ولایت د خوګیانو څخه یو کس راوړم داسې ده کنه نو غسر ملګری چې کم دی د هلال نومیږي څنګه ور سره به نو صفات شیرزاد صاحب د موږ سره ناشته مومن خان دی زمنګ ملګری دی سید ولی ورور دی سید ولی تر څنګه چې دی به زاهد خان ناشته او سبحان الله موږ ټول سره ناشته نو جوارم چې دی غکه ډاډم واچول او جوارم پاخه کنه اوس لکه جوارم خورو او یو شی بلم دلته و چې تاسو به وګورئ تر کده دا سنزلې دغه ساحې د خپ کمره کې بهونه راغلي وي اخی سیم دي نو دا سنزلې چې دغه ساحې دي دلته به نو څو شان کېږي چې کم شان چې کېږي دوی په خپل نجبه شي وای ډیر بخرازي کم حاصلات دلته کېږي په دې ساوس کې د ساوس کې لکه ترکاری او میوه ترکاری ټول څه انګور کېږي سنزلې کېږي مڼې کېږي بادام کېږي الوچي کېږي همداسې نور ترکاری په باره کې لکه پیاز کېږي رومیان کېږي رومیان ډېرې دا پیاز او رومیان بیخي دلته بیا نوم لري نو نور همدغه هر څه ښه د ساوس کې کېږي انشاءالله هو هېڅ کم مطابق نشته او اوبه څه حساب دي ساحې نه راځي که نه اوبه د برمو اوبه دي د سولرو باندې وځي او داسې خاص لښتي اوبه نه لري خلک کم خلک دلته اوسېږي لکه مساو خلک دلته راغلي دلته لکه د خپل دلته سداپیل حسن ناس دلته خو خضرخیل دي د لوګر دي نو د جلبات دي همدغه ځای ولتونه خوګیانوال دي او رقم پر رقم خلک ته موسیږي خپل د کلی خلک به دي د امدی جې به هغه د دیایا او ته دغه دي باندې هي خلک د اجي صاحب کله خدا ټول مسند د لوګر نه یا د یو جنبل جن ټول راغلي دي د پاکستان لوګر نه د صحه چې د واجی کلا ده اجي کلا ده او بل سره څنګه چې
داغه ده قلعه افضل چې ورته وایي کله افضل ده و دا موږ اوس په حال کله افضل کیو پورې به چې د کنه زی هو تک ساحه ده کنه دیا دا بیا په خو د چارج ده هغه نه په بیا په ازو تک ده دا منطقي دي مې وسه وکتل چې یو کور ده یو دروازه چې د ساوس کې د بلې چې د په شکردره کې راځي دسه د کنه مخکې ستام دغلت دی وو سرحد دی کنه کوم زیارتونه دلته پیمونار زیارت ته دیاجی صاحب زیارت ته او خواجه چاش ولدو دغه زیارتونه دي نو خلک څه وایي چې دا د کوم وخت نه د تاریخ پاتې شوی زیارتونه دلته یاره دا خو د صداق معلومات ته نشته ده خاص او د پایمنار څه ورته وایي پایمنار څه مقصد یعنی پایمنار کنه پیمونار دا خو پارسی کې راځي د باندې د خاص دا سره ته نه لړم او ها زه خدا تاسو مننه کوم ژوندې اوسئ خوشاله اوسئ درنو لیدونکو خبرونه دومره وه دا چې ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ هر چېرې چې یاست ښه د بریالي اوسئ مننه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ موږ سره شریک کړئ تر اوسه وشو کولی چې نورې ویډیوګانې هم تاسو ته ښې خپرونې جوړې کړو